السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا اهلا وسهلا بكم. د عربي زده کړې آنلاین مرکز ته راغلاست. د عربي زده کړې 9 درس دی. په دې درس کې به اشکال الهندسیه وایو، هندسي اشکال به وایو او نور جملې به وایو. درس نه مخکې تاسو نه هیله کوم فیسبوک کې تاسو درس ښه ګورئ خو شیر کوئ، نه لایک راځي نه شیر لایک پروا نه کوي خو شیر کوئ، دوستانو سره حتما شریکوئ، فیسبوک ګروپونو کې شیر کوئ او پاڼې خپل دوستان را دعوت کړئ او یوټیوب کې چینل حتما سبسکرایب او دا نوې ویډیو چې درځي دا ویډیو حتما لایک کوئ، دا درس لایک کوئ. نو خپل درس پیلو. الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما. نشيد اشكال الهندسيه. د هندسي اشکال نشید یا ترانه، دغه نشید ترانه ته وایي. نو انا صديق المستطيل، اسمي على رسم جميل، صديقتي مدورة سميتها بالدائرة، لي صاحب مثلث وآخر مربع، أشكالنا محببة لطيفة مرتبة. اوس به معنا وکړو. اسمي على رسم جمیل، زمانوم په دې رسم تصویر کې جمیل خایسته دی. اسمي زمانوم على رسم زما په دې تصویر کې جمیل خایسته دی. صدیقتي مدورة، زما ملګری دا مدوره ګرده ده. سمیتها بالدائره، په دایرې نوم سره مې دا مسما کړې ده یا یاد کړې مې ده. لي صاحب مثلث، زما ملګری صاحب مثلث دی. وآخر مربع، او بل چې دی مربع دی. اشکالنا محببه، زمون اشکالونه دا اشکال چې دي محببه خواږه دي. لطیفه مرتبه، لطیف او لطیف تاسو وایي څه معنا ورکوي؟ که معنا نه بیا کومنټ کې پوښتنه وکړئ، ځکه زیاتره دوستان بیخي کومنټ کې سوالونه نه کوي. مرتبه ترتیب کړل شوی ده. نو تاسو نه هیله کوم چې د لطیفه معنا کومنټ کې وکړئ، یوټیوب کې هم فیسبوک کې هم. اصل بین السؤال والجواب، وصل کول وصل ما بین د سوال او جواب کې. کم قلما معك، دا درسونه مخکې ډیر تیر شوي نو لاندې وایو. کم قلما معك، د دې جواب دی کې پیدا کړئ. کم قلما معك؟ معي 20 قلما. معي 20 قلما. هل قلمك احمر؟ هل قلمك احمر؟ نعم. ده جواب قلمي احمر. نعم هو زما قلم سور ده. احمر سور ته وایي. ها یفتا قلم سور ده. نعم قلمي احمر، هو زما قلم سور ده. بكم اشتريت القلم؟ په سود یې اخیستی دا قلم. ب5 ریالات، 5 ریاله مې اخیستی. متى اشتريت القلم؟ کله دې قلم اخیستی ده؟ اسرع يوم السبت، د هفتې په ورځ مازدیګر وخت کې مې اخیستی ده. هل ثمنه مرتفع؟ آیا بیه لوړه ده؟ لا ليس مرتفع، نه بیه لوړه نه ده. استمع واقرأ، او استمع وغنسم واقرأ او لولم. لا تطيل الزيارة، لا تطيل الزيارة، دا سمانا ورکی مخی درسونو کې تیر شوی. نو هیله کوم چې دا سو کومنټ کې ولیکئ. لا تطيل الزيارة، لا تطيل الزيارة، لا تطي اول تا ده بیا طا ده. لا تطيل الزيارة، فکر کوم خیر بیا به موږ به درته وایو. یعنی زیاره ملغوه کوه، مې کینسل کوه، مې لمنځه موړه، زیارت ملاقات لمنځه موړه. ثم اشکر صدیقک، ثم اشکر صدیقک، وروسته لاغینه خپل دوست نه شکریه وکړه، مننه وکړه. واستأذن بادب، او اجازه واخله په ادب سره، اجازه واخله په ادب سره. وتذکر، او یاد وساته آداب الزیاره، د زیارت د ملاقات آداب. استمع ثم اطبق كما في النموذج، استمع اورم ثم ورسته تطبیقوم څنګه چې په مثال کې دي. انا من مصر، انا مصري، دا جنسیت خي. د مصر وګړی کوم ځای کې څه ویل کېږي؟ هغه ته مصري ویل کېږي. د سوریا، انا من سوريا، انت من سوريا، ته د سوريا انت سوريه. مثلا انا افغاني، انا من افغانستان، انا افغاني. انا من افغانستان، انا افغاني. یا انا من باکستان، انا باکستاني. یا انا من هند، انا هندي. اوس دلته وایو دا به تاسو وکئ. هو من قطر، تاسو وایي هو قطري، هو قطري. د دې جنسیت دا درې دانې هیله کوم تاسو کومنټ کې ولیکئ، دومره خو کولی شئ. انت من الکویت،
انت کویتیون دا مې درته ویلې، دا دوه خو تاسو کوي. انت من فرانسه انت فرنسیون دا مې درته ویلې. هي من الهند هي هندیه، هي هندیه، انت فرنسیه، انت کویتیه، هو قطري. ها مراجع و تلخیص. دی درس کې به دا حروف راځي، کوم کلمات چې دي ټول په دغه حروف پورې اړه لري. ح عین ها خا کاف غین. اقرأ الكلمات، کلمات لولم. مطبخ مطبخ اشپزخانه. ملعقه قاشوقه. سریر چپرکټ. ثلاجه یخچال. غساله کالی مینځلو ماشین. فرن فرن داش. دوره میاه دوره میاه تاسو نه د پښتنه کوم چې دا څه معنا ورکړي. دا نوې لغت د ما وکړو ما پیدا کو، خو تاسو نه هیله کوم چې د دې معنا کومنټ کې ولیکئ. یوټیوب کې کومنټ کې هیله کوم د دې معنا ولیکئ. کومنټ کې کنه پوهیږئ بیا کومنټ وکړئ چې د دې معنا څه ده. دوره میاه. غرفة النوم د خوب کوټه. مجلس مستطیل شکل مجلس. منظر جمیل خایسته منظره. منظر جمیل خایسته منظره. اقرأ واختاروا. الولم او واختاروا او اختیار کوم یعنی ټاکم. اجزاء اليوم د ورځې اجزا یا وختونه. لیلا شپه یا د شپې په جریان کې. عصرا د مازیګر په جریان کې یا مازیګر. ظهرا غرمه د غرمې جریان کې. مساء ماښامي. صباحا سهارنی یا سهار یا د سهار په جریان کې. الساعة السابعة، الساعة الثانية، الساعة الرابعة، الساعة السادسة، الساعة التاسعة. نو دا هر یو ساعت ده کوم دی کوم پورې اختیار کیږي. مثلا الساعة السابعة دا سهار وخت ده نو صباحا راځي. الساعة الثانية دا ظهر کې راځي 2 بجې. الساعة الرابعة دا عصر کې راځي. الساعة السادسة دا مساء کې راځي. الساعة التاسعة دا لیلا کې راځي. نو دې کې چا نشته. احلل الكلمات ثم اكتبها. دا کلمات وای حل کومه ثم ورسته لیکم. لکه دلته چې فرن فرن فرن. دلته عین هم دا شی ده. غین را ف ت دلته غرفه ولیکي. نو د دې تاسو مشکل نشته ده. دا صرف ولیکي جدا جدا حرفونه خلاص. ها اقرأ واكمل الولم واكمل او دا کاملوما. قلم جمعیه قلمی. ګوره قلم دا چیا ور سره اضافه شي دا ګرامر منګه ویلو اول ورځو کې اول درسونو کې. قلمی زما قلم. دفتر ک دفترک ستا دفترک ستا کتابچه. دفتر کتابچه ته وای. دفترک ستا کتابچه. کتاب نه کتابونه زمون کتاب. ګوره یا متکلم ته شو، کا مخاطب ته شو، نه جمع متکلم ته شو، ها غایب دریم شخص ته شو. بیت بیتها د هغې کور. دا ګرامر ډیر اسانه دی. موږ څلور ویډیوګانې د ګرامر پاڼه کې لرو دی کتاب. نو هیله کومه څلور ویډیوګان تاسو وګورئ، هغه ډیر مفید ویډیوګانې دي. نو اکتب ما یملا علی. نو تاسو نه زه غواړم چې یو ورقه کې یو هغه ولیکئ، یو ټاپک مقاله ولیکئ، یو لنډه د هغه په باره کې د هر چیز په باره کې. موږ مدرسه وویلې، موږ دا درې مستوا درې برخې مو ویلې په دې کتاب کې. نو هیله کوم تاسو باید یو ټاپک ولیکئ او ماته فیسبوک پاڼې ته راستین کړئ. هغه دوستان چې غواړي صحیح درس وایي هیله کومه هغې نه چې دا ولیکي. د مکتب په باره کې یا د کور په باره کې یا د مدرسې د هر چیز په باره کې یو خط ولیکئ، یو 15 شپږ خط یې ماته راولېږئ. لکه دلته مخکې تیر شو څنګه وګوره ډېر اسان هغه یو کې ګوره قلم. کم قلما معك. ستا سره څو قلمونه دي؟ هل قلمك احمر؟ آیا ستا قلم احمر دی؟ په یو قلم کې شپږ جملې جوړ کړي. بکم اشتریت القلم؟ په څو دی اخیستی؟ متى اشتریت؟ کله دی اخیستی؟ آیا نرخ جګ دی نه دی؟ نو کله دی واخیستو کله دی وانخیستو؟ نو دومره یو قلم کې دومره جملې جوړ کیږي. نو تاسو نه هیله کوم چې دا حتما وکئ. نو دا زمونږ 9 درس و. 10 درس به زمونږ دی کتاب کې اخرنی درس وي. نو
او دیرشم درس هم ان شاء الله یو لنډ دا امتحان بیا راځي زه تاسو نه امتحان اخلم نو دیرشم درس زمونږ اخیره ویډیو را روانه ده ان شاء الله هم د 2 ورځو کې تیاریږي نو دا زمونږ نه وشتم درس او هر څه پوښتنه چې وي هله کوم کومنټ کولی شي بیا هم درته وایم چې فیسبوک کې درسونه شیر کوئ شیر ان ګروپونو کې شیر کوئ دوستانو سره شیر کوئ او یوټیوب چینل هم دوستانو یا خپل پاڼو کې سټوري کې واچوئ سکرین شاټ چې تر څو نور دوستان هم پیدا کړو نو هر څه پوښتنه وي بیا هم وایم چې کولی شي کومنټ وکړئ موږ ته پاڼې ته میسج کولی شي نو تر بل درسه پورې تاسو په الله سپارم والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته